د دریڅې یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم. نن مې درته بل په زړه پورې مطلب چمتو کړی دی. هیله ده چې تر پایه به راسره پاتې شئ. ولې ځورېږو؟ موږ زیاتره وخت خپل لومړیتوبونه هیروو او په داسې شیانو ځان بوختوو او یا یې خپل ژوند ته راکشوو چې یا لا بیخه په موږ پورې اړه نه لري او یا زموږ د لومړیتوبونو او ضرورتونو په لیست کې نه راځي. موږ پرته له دې چې خپل ځان ته فکر وکړو، خپل شخصیت تر ضربین لاندې ونیسو او خپل کار او کردار کنټرول کړو. زیاتره په نورو خلکو کې فکر کوو، د نورو خلکو په اړه زیاتې خبرې کوو. کله چې موږ هر مجلس او بانډار جوړوو، تل پکې اورو چې پلانی داسې وکړل او پلانی داسې وویل. هر څه مو د هغه او د هغه په محور راڅرخي او د ځان محوري موضوع مو له پامه لوېدلې ده او په دې ډول تل په خپل ځان کې دننه له نورو سره په ذهني کشمکش کې وو. د خلکو او ماحول ټولې کشالې خپل مغز ته راټولوو او ډېر ژر ورڅخه اغېزمن کیږو. وروسته دغه اغیزې او تاثیرات په موږ کې په عادتونو بدلیږي او پرته له دې چې ورباندې وپوهیږو خپل عادتونه پالو. تر ځان زیات په نورو غږیږو، د نورو په اړه زیات قضاوت کوو او وروسته دا ټول د دې سبب کیږي چې له خلکو څخه یو بد تصور زموږ په ذهن کې را جوړ شي او په پایله کې د کرکې، بدبینۍ او بخیلۍ په بڼه راڅرګند شي او زموږ په وجود کې د رواني عقدو تخمونه وشیندي. د رواني عقدو وده بیا په خپل وار سره موږ په ګڼو رواني ناروغیو او ټولنیزو عیبونو او حتی جنایتونو اخته کوي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ دې له بیخه په خلکو او ټولنه کې رای نه وهو. په ټاکلي حد په نورو خلکو کې فکر کول، له نورو څخه زده کړه کول، له انساني ژوند څخه د خپل ژوندانه د پرمختیا او سپېڅلتیا لپاره مثبت تصور اخیستل او خپل اجتماعي محدودې پراخول دا پر خپل ځای خبره ده، خو دا هم په موږ پورې اړه لري چې څه ډول کولی شو له انساني او اجتماعي ژوند څخه مثبتې پایلې ترلاسه کړو، څه ډول تاثیرات ومنو او تر کومې اندازې ومنو. د ځان او ټولنې ترمنځ باید کوم انډول په پام کې ونیسو، خپل اړتیاوې او لومړیتوبونه څه ډول کشف کړو، لومړی پیل له څه نه وکړو، له خلکو او پیښو سره څه ډول مخامخ شو، آیا خپل عقیده پر عقده بدله کړو، آیا خپل ټول وخت د خلکو تاوې ماوې ته وسپارو، آیا تر خپلو هدفونو ورهاخوا د نورو خلکو ژوند د ځان لپاره معیاري وګرځوو. دا او د ته ورته پوښتنې هغه مهال را پیدا کیږي چې خپل ځان له خلکو او ټولنې سره د خپلوۍ، همزولیتوب، سیالۍ، قومیت، کلیوالۍ، ګاونډیتوب او نورو تړاوونو په بهیر کې ووینو. موږ تل نورو ته ګورو، خپل ماحول څارو او د هغوی تاثیراتو ته په کاتو زړه او ذهن کې انعکاس ورکوو. موږ تل پرته له دې چې ځان ته وګورو هڅه کوو کټ مټ د نورو غوندې واوسو. موږ داسې یو لکه د نورو لپاره چې خپل ژوند برابروو. کله چې ناروغان شو دې ته مو زیات فکر نه وي خراب چې ولې ناروغ شوم، بلکې دې ته ډېر خواشیني وو چې دا نور ولې روغ ګرځي. او کله چې موټر نه لرو او پلی ګرځو نو خپلې پلی ګرځېدا ته ډېر درد نه راځي. درد مو دا وي چې دا نور خلک ولې موټر لري او هغوی ولې زما په شان پلی نه ګرځي. موږ که چیرې د ماحول د داسې تاثیراتو تر بار لاندې خپل ځان ضعیف، له پامه غورځېدلی، ماتې خوړونکی او تر نورو شاته کیدونکی ووینو، دغه حالت موږ سرګردانه کوي او په موږ کې د کینې، کرکې، بدبینۍ، مایوسۍ او منفي پالۍ غبرګونونه پاروي. هغه څوک چې د انسانانو او ماحول سم درک ونشي کړای، خپل ځان د ژوند په دې اوښتونکي ډګر کې محکوم او محروم فرض کوي او خپل ټولې چارې په یوه قدامن محور باندې څرخوي. ډېر کله د خپل ژوند ستونزې نشي حلولی، تل په نورو د ملامتۍ حکم کوي او په زړه کې د نورو د پړ ګڼلو او غوسې غوغا وي. د ټولو بد وایي، تل انتقادونه کوي، د یوې وړې خبرې زغم نه لري او خپل وخت په غچ او غوسه کې تیروي.
کله چې نور خلک پرمختګ کوي دی نور هم ځان سپک ویني. د دې پر ځای چې له هغوی څخه د پرمختګ زده کړه وکړي له هغوی سره په زړه کې کینه جوړوي او حتی که موقع راشي د هغوی د بد ایښولو لپاره دلایل جوړوي او تر وس پورې بدې خبرې نښلوي. دغه حالت د انسان اروا له نارامۍ سره مخامخ کوي. کله چې د نورو خلکو یو کار یو پرمختګ حتی یوه خبره په سړي درنه تمامه شي که سمدم له یوې مثبتې او معقولې فکري زاویې څخه ونه زغمل شي دا په یو نامعقول غبرګون اوړي او که دغه غبرګون څرګند شي د سړي د شخصیت تزلزل را برسېره کوي او که په ظاهره څرګند هم نشي د یوې عقدې په بڼه د سړي باطني شعور ته لار کوي او د وجود په یوه برخه باندې بدلیږي. په لاشعور یا باطني شعور کې دغه ډول راټول شوي ټپونه زموږ ورځني ژوند ته راوځي. موږ ناوړه سوچونو ته هڅوي چې په خپل وار سره د نورو د کرکې او زموږ د ناقرارۍ لامل ګرځي. انسان چې څومره د باطني شعور تر اغېز لاندې راځي هغومره د اروا له روغتیا څخه بې برخې وي. هغه څوک چې له ځان او نړۍ سره په عقده او جګړه کې وي له خپل چلند څخه ناراضه وي او د یوه ناڅرګند خفګان په حالت کې خپل زړه خوري. هغه څوک چې له نورو انسانانو سره د ګډ ژوند زغم نه لري معمولا د هغوی په کامیابیو خفه کیږي او د هغوی د ژوند سمون او وده د خپل ژوند خطر او ماتې ګڼي. دا ډول اشخاص تر ډیره د بدبینۍ او بخیلۍ افکار په خپل سر کې پالي او داسې هیلې احساسات او غوسې ورسره پیدا کیږي چې هغه هم د خپل ځان د بې کفایتۍ او شرم له وجې نشي اظهارولای. په دې توګه دغه شرم وړ منفي توکي خپل باطني شعور ته ورټېل وهي او هلته یې پټوي او ښخوي چې وروسته همدغه پټ شوي احساسات د ده پر ځان او روان حاکمیږي او د ژوند ټول چلند یې په واک کې راولي. دا ډول په واقعیت کې د یو بې تدبیره او کمزوري انسان ځانګړتیاوې دي چې تل ډېرې عادي خبرې په خپل ذهن کې لوی کړي او له خلکو سره یې د بښنې تېرېدنې او خوشحالۍ پر ځای کینې قهر او پریشانۍ ته پناه وړې ده. دا ډول خلک د دنیا او خلکو په منلو باندې رضایت نه لري. د نورو ډېر سم کارونه هم ورته ناروا او د انتقاد وړ ښکاري او خپله څو هندوانې په یوه لاس کې نیول غواړي هغه نیولی نشي او خپل ژوند په قهر ویره او ستومانۍ کې تېروي. په نړۍ کې هیڅوک داسې نشته چې کومه ستونزه ونه لري او یا کومه ستونزه یې نه وي لیدلې. په انساني ژوند کې اختلافات، لانجې، ناندرۍ، وران پوهاوی، سیالۍ، لفظي شخړې او داسې نور مسایل شته خو موږ به د مخامخ کېدو په صورت کې له عقل څخه کار واخلو. که چیرې دا ډول مسایل او پیښې د ویرې، غوسې، کینې او دښمنۍ په شان غریزو ته وسپارو ځان به پکې بایلوو او له اروايي سلامتیا به بې برخې شو. د ارواپوهانو په اند د خلکو د ټیټ ساتلو او ټیټ راوستلو په خیال کې زموږ د ذهن یوه برخه هم ورسره ټیټه پاتې کیږي او زموږ د پرمختیا او لوړتیا لپاره ډیره کمه اندازه فکر او مغزره پاتې کیږي. د نورو په اړه قضاوتونه له موږ اروايي ارامتیا اخلي. لبناني لیکوال جبران خلیل جبران وایي د نورو د عیبونو پلټل زموږ ستر عیب دی. موږ مجبور نه یو چې د نورو شخصیت ته ورننوځو او له خپلو کارونو نه د هغوی په کارونو کې هوښیار شو. موږ مجبور نه یو چې حتما د یو بل انسان په توګه واوسو دا ځکه چې موږ یو بیل جلا انسان یو، بیله څېره او بیل استعداد لرو. په دې اساس موږ باید هماغه شان شو لکه څنګه چې یو. مجبور نه یو چې د رواج او تظاهر لپاره خپل ځان بل ډول وښیو. موږ مجبور نه یو چې له چا سره حتمی رقابت وکړو او له چا سره ځان مقایسه کړو. موږ باید له خپلو اهدافو سره ځان مقایسه کړو. کارل بوم لیکي نیکمرغي داسې جامه ده چې د هر انسان د ځان په اندازه ګڼل کیږي. هغه کسان نیکمرغه نه دي چې غواړي د بل چا په اندازه جامې واغوندي. د دریڅې یوټیوب چینل اوریدونکو د ولې ځوریږو تر سرلیک لاندې مو مطلب واوریدو. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او یو څه مو ترې اخیستي وي. تر بیا چې له یو بل مطلب سره ستاسې چوپړ ته راځم تر هغه مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه وخت.